د چین ولسمشر شي جین پینګ د 9 په ورځ د فلیپاین پلازمینې منیلا ته ورسېد. دا په 14 کلونو کې د یو چینایي ولسمشر دغه هیواد ته وړومبی سفر دی. شي جین پینګ به د فلیپاین د ولسمشر سره ویني او ورسره به د اړیکو په لاښه کولو خبرې کوي. دا وخت چینایي ولسمشر د اسیا پیسفیک هیوادونو په سفر دی. د امریکا په سان فرانسیسکو کې یو عدالت د ولسمشر ټرمپ هغه حکم په عارضي توګه معطل کړی د کوم د لاندې چې له میکسیکو امریکا ته د مهاجرینو په داخلېدو او هغوی ته په پناه ورکولو بندیز اعلان شوی و. د عدالت پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې له مرکزي امریکا په زرګونو خلک د یو کاروان په شکل کې امریکا ته د داخلېدو په هڅه کې دي. ولسمشر ټرمپ د مخې نیولو لپاره د میکسیکو پولې ته 15,000 ځواکونه لیږلي دي. په داسې حال کې چې په فرانس کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافې پر ضد احتجاجي مظاهرې ترسره شوي د یوې نوې نظر پوښتنې تر مخه د ولسمشر ایمانوئل میکرون مخالفت ډېر شوی دی. د فرانس د سیاسي چارو یو پوه په دغه اړه وایي روانه میاشت نظر پوښتنه ولسمشر کمزوری ښایي ځکه چې یوازې 25% خلک یې خوښوي او دا شرحه د اکتوبر د میاشتې په پرتله 4 درجې نوره راپرېوتې ده.